راغلیو میلې ته په دې میله کې را سره داسې میخه درته نن ښیمه ساري یار داسې سنډر درته ښیم مور ته کتلي نه و ځکه دې ته به لاول ګورې داسې سنډر درته ښیمه چې انشاءالله په ثابته خوازخیله کې به نه وي ځکه چې ډېر خلک لګیا دي د خپلو پرایویټ میلو صفتونه کوي چې زموږ سره داسې څاروي دي داسې سنګان دي داسې موږ سره دي خو نن د خوازخیلې په سرکاري میله کې داسې یو سنډر راغلی انشاءالله چې دا به د ثابت پرسوات خوازخیله کې به نه وي دا ستا دی ها ماشاءالله دا د دې رور دی ورور ته ګورې هم د سنډه نه کم نه دی ماشاءالله ښه مضبوط دی ماشاءالله ځکه د دې ساتنه چې دا هم هر سړی نشي کولی که نه د دې لپاره یو مضبوطه باډي غواړي خو زموږ رور چې دی همیشه لپاره چې موږ د خوازخیلې میلې ته کله هم راغلي یو نو دی هغه څاروي دې میلې ته راولي چې هغه سیمپل وي अब د ثابت صوبه کې به ډېرو کمو میلو کې وي نو کتونکو ښایي به درته دا چې موږ انسان چې صفت کې خوشحالي کې او د سنډه چې صفت کې اتریږي صحیح ده نو موږ به درته اوس دا ښایو چې دا سنډه وخت د څونه شوی دی د څونه عمر دی د ده قیمت څه دی او په ده باندې دې نیک څونه خرچه بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو د خوازخیلې په میله کې موجود یم کومه چې د ټیمې خوازخیلې د طرف نه لګېدلې ده د هغې ټیکهدار رستم حاجي صاحب اسد شاه دلې او خانزاده دلې دلته هم موجود دي کتونکو نن اسسټنټ کمشنر خوازخیله محمد امیر خان هم راغلی و ټیمو خوازخیله زید الله خان ورسره هم انجینر عابد تاج او ټیوار صاحب د دې نه علاوه ټول سټاف دلته راغلی و د میلې ویزټ یې وکړو په هغې کې چې څونه کموالی و په هغې باندې نظرثاني هم وکړله او دغه شانتې چې څونه سهولیات و د هغې دپاره یې ټیکهدار ته وینا هم وکړله خو کتونکو راغلیو میلې ته په دې میله کې را سره داسې میخه درته نن ښیمه ساري یار داسې سنډر درته ښیم مور ته کتلي نه و ځکه دې ته به لاول ګورې داسې سنډر درته ښیمه چې انشاءالله په ثابته خوازخیله کې به نه وي ځکه چې ډېر خلک لګیا دي د خپلو پرایویټ میلو صفتونه کوي چې زموږ سره داسې څاروي دي داسې سنګان دي داسې موږ سره دي خو نن د خوازخیلې په سرکاري میله کې داسې یو سنډر راغلی انشاءالله چې دا به د ثابت پرسوات خوازخیله کې به نه وي دا ستا دی ها ماشاءالله دا د دې رور دی ورور ته ګورې هم د سنډه نه کم نه دی ماشاءالله ښه مضبوط دی ماشاءالله ځکه د دې ساتنه چې دا هم هر سړی نشي کولی که نه د دې لپاره یو مضبوطه باډي غواړي خو زموږ رور چې دی همیشه لپاره چې موږ د خوازخیلې میلې ته کله هم راغلي یو نو دی هغه څاروي دې میلې ته راولي چې هغه سیمپل وي अब د ثابت صوبه کې به ډېرو کمو میلو کې وي نو کتونکو ښایي به درته دا چې موږ انسان چې صفت کې خوشحالي کې او د سنډه چې صفت کې اتریږي صحیح ده نو موږ به درته اوس دا ښایو چې دا سنډه وخت د څونه شوی دی د څونه عمر دی د ده قیمت څه دی او په ده باندې دې نیک څونه خرچه کړله چې د ده نه یې دونه غټ سنډه ویستی دی او د هغه خبرې سره کوو چې بیا ورله دا نکریزې ورکړې وګوره سنت ابراهیمي به ادا کېږي دا به د چا په قسمت کې نو کتونکو هغه درته هم ښایو او بیا د ټولو مخکې د لوی اختر مبارکیانې په ملک کې دننه ټولو مسلمانانو وروڼو ته بیا زموږ د ملک نه بهر چې څونه مسافر وروڼه دي د دنیا په کم ګوټ کې دي هغو ته په ایډوانس کې د لوی اختر مبارکي او راځئ اوس به راسره د دې د نیک خبرې کوو چې د دې نیک څه وایي چې د دې څو قیمت دی او بیا داسې خلک هم شته چې داسې وظیفې کوي داسې قربانیانې کوي چې هغه د ثواب دپاره هغوی چې دا غوښې چې دا زموږ سره غریبانان خلک وخوري نو راځئ د ده نه تپوس کوو چې په دې حواله دی څه وایي السلام علیکم ورور مې وعلیکم سلام نوم دې څه دی او د کوم ځای یې غلام احمد نوم مې دی خو زه په موچر مشهور یم په موچر شالپین اوسېدونکی یم د شالپین اوسېدونکی دا راته ووایي دا میخه چې ده که نه ساري یو خو بس موږ ورته ونه ګورو هغه ته بیا خفه کېږي هم که نه ګوره ځناور دی هلکه سوزکۍ ګوره دغه کوي ښه دا سوزکۍ دغه کوي خو اړی به خو تا ته میک لګېدل دی تو خپلې خبرې زما څخه دا تا اغستی دی کو ساتلی دی موږ اغستی یو مرګي دي ساتو او وطني دی کو پنجابی دی وطني دی قیمت داسې څو دی موږ خو یار 6 لک روپۍ وایو خرید 6 لکه قیمت خو خیر کو وګوره ورته ظهور صاحب نو دونه قیمت خو نه دی که نه 6 لک روپو کې نن سبا څه دي که نه موږ اورېدلي 12 لک 13 لک روپو باندې څاروي چې دي غټ غټ میلاویږي په دې څه داسې خورول دي چې دی دونه غټ شو دی هغه بوتاویه بورې مورې ورکوو
ساتو په شوق باندې لکه خرچه دې به ښه کړله کې به خکړل نو دا به تا ځنه ساتو ولې چې تا بیا قربانو لره چې دونه مینه دې ورسره کړله په دونه دغه ساتلی دی او تا ته پته کاروبار کوو هر کال مال راوړو موږ چې میلې شوقي پیږو دا 6 لکه روپۍ یې پیک سي کو به دې کې به څه کمې به شي خاطر به کوي ان شاء الله چې څوک یې خاطر به پکې کوي بالکل یا او نن د څومره ورځ ستا سره دلته زما خو مانن نه د کور نه نه میرے ته نه وسو نن دی راو زما سره میچ به زما کور کې د دې نه علاوه څه نور سرویس ته 600 کور ولا لشته خیره کتونکو چې د دې 6 لکه روپۍ شوې نو تاسو سوچ وکړئ چې د عام سارو بسو ریټي مطلب زموږ خبره ده چې دا میله چې کومه ده د سواد د سچونه ارزانه میله ده دا د سچونه ارزانه میله ده ځکه چې په 6 لاسې د دې باندې کې تاسو د قصابیان چې اکثر د دې دونه من غوخه به بده کې به سو منئ پته کې لاس یو ورځ منه ان شاء الله به کې وسخي یو لس منه به دې کې کنه نو چې تاسو 15 منه ولا عالم زما دا یقین چې شو د دې د حسابه په 1,60,70 به تاسو ته غټ غټې سوندرې غواګانې به میلاویږي دا پته ولګېده چې هغه 170 هغه چې په نورو پرایویټ میلو کې په 2,20,000 په 2,30,000 میلاویږي کتونکو زما आवाज هم څوک اوري نو د خواجه خیلې د ټیمې په سرکاري میله کې ولاړ یم او په ټول میلې چې څونه وي کو پرایویټ وي کو هغه سرکاري وي هغه ته مونږ تلیو خو د خواجه خیلې چې کومه سرکاري میله ده د هغې ریټونه چې دي ان شاء الله په ثابت سواد کې ارزان دي د هغې وجه سره د هغې وجه دا ده چې دلته کې خلک ساتلي وطني څاروي راولي څاروي خپل کور کې ساتي ریټ ښه دی خو خپل ریټ سره نه بیماري پکې نه سبل سي بالکل هر څه غوښه هم کولي خوږ وي هر څه باندې برابري کتونکو د لایف سټاک د طرف نه دلته کې هغه خپل ډاکټر چې دی باقاعده دلته موجود دی ویکسینیشن ورته هم کوي د قشانتي کو تاسو وګورئ د دې سارو د پاره دا میله چې کومه دې سره دا د جانو غټ خوړل دا 24 غنټې بهيږي نو دلته کې هغه د غم نشه چې سارو به تګي بشي یا به وږي شي ځکه چې دلته کې ورسره د خوراک تنظیم هم دی کړی دی او دویمه خبره دا ده د الله پاک لاک لاک شکر دی خلک لاندې د ګرمۍ نه مړه شو په موږ باندې باران وریږي څومره ورځ ده بارانونه دې سره چې باراني موسم یې د ساري خوشاله برابر کې نه خرابېږي بیا تازه یې کنه خو دا راته موچره چې دا نو هم ستا موچره ابرید څه شول په بل اختر کې غټ غټ وس نشته اختر کې مې کور کې کېخل ما دې بل بیا راواله نو چې نو چې بل دې خرایلی کنه را روان اختر لاسې نو چې بیا خکم کړي کتونکو ډیر یو زنده دل انسان چې په بل اختر کې موږ د سره کم غب شپ لګولو زموږ چې سونه کتون کې بیا مسافرونو چې کم د خوشحالي اظهار کړو لوی اختر را روان دی د خوشحالي اختر دی په دې کې وجهي کیږي په دې کې خلک قربانیان کوي ا د قربانیان علاوه خپل غوخه په خپل خو په دې غریبانو خلکو هم تقسیمي شکر دی چې په پاکستان کې د شان مخیر حضرات شته د قشان خلک شته چې هغه خپل وجهه کوي او غریبانان خلک پکې شاملې راځي په نور میله کې ګرځو ما چې تاسو ته رقم وطنو سارو قیمتونه وي تقریبا هغه ته بزو هغه برته ان شاء الله خیمه خو دلته کې راشي خو درته بیپاریان ډیر مرزي ځکه چې بیپاریان چې دي کنه هغه چې راځي چې دلته په 2 لک واوري والی ناغي به 2.5 او 3 باندې خرڅي او دلته کې بیپاریان نازي کنه نو داغه کم اس کم لک ډیر په دې ځل کې د الله نه یری هغه د سی ریټ وای چې خلک د دې زینه نزغلای نو راځي په نور میله کې بم ګرځو د نور میله چې سونه سارو راغلي دي اره تم خایو زمونږ پروګرام زموږ سره ګوري